السلام علیکم ګرانو مینوالو، یو ځل بیا په پروګرام کې تاسو په وړاندې تاسو ته حاضر یم. مینوالو ته به یو کلام وړاندې کوم، هم په هغه ځای، هم په هغه موقع، هم په هغه ډګر. ټولو مینوالو ته به ډالۍ وي، وایي ژوند در سره ګران دی او ته حج ته ځي. ژوند در سره ګران دی او ته حج ته ځي، پلار در سره وران دی او ته حج ته ځي. مړه دوکاندار او دوکه نه کول، مړه دوکاندار او دوکه نه کول، ښار کې د دوکان دی او ته حج ته ځي. ته وایي چې وخت به قیمتي کړمه، ته وایي چې وخت به قیمتي کړمه، وخت درنه روان دی او ته حج ته ځي. یا شیخه بس نور درته څه نه وایم، کټ کې د پیزوان دی او ته حج ته ځي. غرق شي ټوله لار دې بنده کړې ده، لار کې د ډیران دی او ته حج ته ځي. خوله دې په الله الله کړشپه شوه، زړه کې د شیطان دی او ته حج ته ځي. خلک د روټۍ په ارمان شوي دي، ټول کله حیران دی او ته حج ته ځي. دا به دې حرامې پیدا کړي وي، دا خو د تاوان دی او ته حج ته ځي. دا ثواب په کلي هم ګټلی شي، دلته هم آسان دی او ته حج ته ځي. زه په دې چکر مري ته ووهه، زه په دې چکر مري ته ووهه، دې کې د نقصان دی او ته حج ته ځي. وکړه د منظر تپوس چې څنګه دی، مونږ کره خفګان دی او ته حج ته ځي. ډېره مننه جي مینوالو، ډېره مننه، یو جهان مننه. دا پروګرام به سبسکرایب کوئ، دا به خوښوئ، دا به خپلو مینوالو ته رسوئ. زما پیغام تر هغې دمه پورې، تر بل پروګرامه پورې ورکئ. منظر ته اجازت، د هغه کیمرامینر سلمان ته اجازت. ډېره مننه جي، السلام علیکم. کر لیتا ہوں 301 سوئی ہوگا. اوکے، وعلیکم السلام سلمان، خبریں کو